ستاسو یو سلسله د زده کړې د پارټۍ د سیاسي کارکونکو په حیثیت د یو سیاسي پوهنه د پارټۍ په نظریاتو د پارټۍ په فکر دا ښه خبره ده. دا جاري ساتل غواړي تاسو څخه نو تاسو په هفته کې یو ورځ چټي موقع بهر صورت څورې لږ ټایم میلاویږي هم پکار وي دا سلسله تاسو جاري وساتئ. نو دا اوسنۍ حالاتو کې خو د ستا تر ډېره ډېر خبره به هم وکړو خو اوسني صورتحال کې خو دا خبرې اهم دي. جرګې کې بیا خبرې نورې هم پکې راتلی سي پکې هغه دا خو نو د ګیلمن یو ډېر نامتو سړی و، شاعر سړی و، بیا د موږ په سیاست کې دا ادب چې دی دا ډېر یو اثر لري. نو هغه د شاعر په ژبه د فن او د فنکار په ژبه نو هغه د سیاست خبره د قوم د وطن خبره هغه ډېره اثراندازه وي، اثرانګیزه وي، پر خلکو اثر کوي. نو دی داسې ډېر جرأتمند او فعال سړی و. بیا نو د دې قام د دې وطن څه حالت دی او دوی بیا د منځنۍ پښتونخوا و، دوی بیا زیاته متاثر وو. داسې و د دې تېر 40 کلن 40 کلن جنګ پر موږ مسلط دی. د دې نو بیا تر ټولو زیاته بربادي د دوی په وطن کې منځنۍ پښتونخوا کې وزیرستانونو کې په دې علاقه ده. موږ دلته هم راغلي خو هلته بیا ډېرې زیاتې وې. نو د ده یو د دې دپاره یو ردعمل وخارکی خو مزدور سړی هم و په دوبۍ کې په دې کې بیا بندي سو، په بندونو کې ډېر په تکلیف سو. نو هغه بیا دی پښتون تحفظ مومند په خپله د دې حالاتو رازېږېدلی و. د دې وزیرستان او د پاچا د منځنۍ پښتونخوا د جنګ په نتیجه کې سیال ته دوی کورونه وران سو، دوی کډو ته مجبور سو، دوی مشران مړه سو، دوی باندې چک پوسټونه راغله، ماینونه راغله، ډېر بدترین جنګونه راغله. دا د دوی وطن د پردیو مرکز سو، د عربو، د چیچنو، د ازبکو، د غورو، د مختلفو بیا د پاکستان د فوجیانو بیا په هغه کې عالمي قوتونه امریکا او دا مختلف قسم د هغې صورتحال دا پی ټي ایم هم په هغه حواله را پیدا سو. دا منظور پښتون، علي وزیر و هغه وخت کې محسن داور و، دا ټیپ خلک یې په مخې سو. تاسو ته یاد د نقیب شهید واقعه جوړه سو په کراچۍ کې. نو دې کې بیا دی په دې تیري کې ملګری سو. بیا د په دې خپل ژوند کې چې هغه قید و بند کې به هم په دې جلسو کې به هم د پی ټي ایم په دې هغه کې نو د ده داسې ډېر شهرت هم و، خدای ستاسې ډېر فعال سړی و، منظم تنظیمي سړی هم و، سیاسي سړی هم و. بیا نو د ده دا مرګ به شهرت یې هم په دغه دوران کې ټول قوم کې را پیدا سو. داسې ملکي عالمي شهرت یې لاره د خپل شعر شاعري یا د خپل رول په حواله. نو بیا د ده شهادت د جولای کې نه تاریخ غالبا نه تاریخ. نو بیا د ده دا واقعه د شهادت ډېره یعنې د باندې حمله بیا په حمله کې دی په اسلام آباد کې لکه زموږ ملي شهید عثمان خان چې دلته په